ورسېدو انشاءالله چې د شکایتونو هغه کمیسیونونه هم شته د شکایتونو بخشونه هم شته هغوی ته خپل شکایت رسوئ شوي دي دومره نرخ د سړي خپله طبعه ده تیل په څو ورکوي خوښه خپله ده که وړه په څو ورکوي او که غوړي په څو ورکوي دې یو غم وکړئ دا ډېره لویه ستونزه ده هغلته تلاشه هغلته صحیح دی بیخي جوړې بخیر نوم دې څه شی دی او دلته څه پروګرام روان دی تاسو کوم ځای نه مهاجر شوي چې دا مواد یې درکړه دا کوم ځای کې درکړه بس مولوي صاحب محترم موږ د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ نه مهاجر شوي یو دلته راغلي یو د یوې ونې نوم میاشت دلته په دې ځای کې وو چې مواد موږ راکړي اوس ستاسو په همکارۍ سره موږ سره دا همکاري وشوله او دا د ننګرهار د مهاجرینو ریاست دی روخان مینه کې دی اوس را دا مواد راکړي صحیح شو محترم رئیس صاحب تاسو د افغانستان د اسلامي امارت د ننګرهار ولایت د مهاجرینو نوی رئیس ټاکل شوی موږ غواړو تاسو سره د کابل ټکی کام لپاره لنډه مرکه وکړو الله مراوله د افغانستان د اسلامي امارت د ننګرهار ولایت د مهاجرینو د ریاست محترم رئیس صاحب تاسو د دې ریاست چارې نن رسما په لاس کې واخیستې تاسو په ننګرهار ته تقریبا 13 اونۍ داخل شوي او څنګه محسوسوئ دغه حالات او دغه چارې چې تاسو در سپارل شوي دي په څومره کامیابۍ به ترسره کوئ بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو لومړی ستاسو نه ډېره مننه چې موږ ته مو خپل قیمتي وخت راکړ زه مدثر همراز د ننګرهار ولایت د مهاجرینو رئیس لکه څنګه چې تاسو ته او ټولو هېوادوالو ته معلومه ده چې الحمدلله نن یو ځل بیا په ګران افغانستان هېواد باندې امارت اسلامي قائم شو نو د دې مبارکي په اول سر کې ټولو مجاهدینو ته بیا د افغانستان ټول ولس ته وایم د دې عظیمې مبارکي عظیمې ورځې مبارکي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایم واقعا چې دغسې عظیمه او د خوشحالۍ ورځ نه په تصور کې زموږ راغلې وه او نه چا دا سوچ کوو چې داسې حالت به رامنځته شي دا بلکل د الله تعالی نصرت دی او لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه موږ د ننګرهار ولایت ته تقریبا 3 ورځې کېږي چې را داخل شوي یو په همدې 3 ورځو کې الحمدلله په ډېره سوله ییزه فضا کې د ټول ولس د اطمینان او د ډاډ په فضا کې د خوشحالۍ په فضا کې دې سیمې ته د امارت اسلامي مجاهدین را داخل شو او د دولت ټول ارګانونه یې په ډېره ښه طریقه لاسته راوړه نو په ډېر لنډ وخت کې زموږ نن 2مه ورځ ده چې ننګرهار ولایت ته را داخل شوي یو الحمدلله زموږ د ریاست چارې چې دي دا په مخ روانې دي نن هم رسمي افتتاح وکړه دا 2 ورځې مو د ریاست تیر رئیس سره مجلسونه وکړه پرسونل مو راوغوښتو او نن په رسمي ډول په دې ریاست کې په چارو پیل وکړ نو همدغه خبره د دې ثبوت ده چې الحمدلله د امارت اسلامي سره د الله جل جلاله نصرتونه دي او د الله جل جلاله په مرسته او په مک سره موږ ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې په پوره اخلاص او ژمنتیا سره به ستاسو خدمت کوو تر څو پورې چې زموږ په تن کې ساه وي او په موږ کې انرژي وي نو په پوره اخلاص سره به انشاءالله چې لکه څنګه چې تاسو وینئ همدغسې خدمت جاري ساتو رئیس صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده له تېر یو کال څخه د خوږیاڼو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې همداسې د شیرزاد ولسوالۍ په ځینو سیمو کې او بیا په ټوله کې د اسحارک ولسوالۍ په ګڼو برخو کې دوه اړخیز جنګ روانو په دغه وخت کې زیات خلک له خپلو کورونو کډوال شوي دي نورو سیمو ته لاړ دي تاسو دغې کډوالو لپاره کوم پلان طرحه کړی دی نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه زموږ د مهاجرینو ریاست چې دی دا د مهاجرینو اړوند دی د بې ځایه شوو د کورونو نه
چا چې هجرت کړی، څوک چې په داخل کې د خپلو کورونو نه بېځایه شوي. همداسې زمونږ د اطرافي سیمې چې وي په دې کې جنګ روان و، نو د هغې جنګ د وجې نه ډېر خلک د ښاریاتو ته مهاجر شوي دي او هغه ټول دلته د ریاست کې رجسټر دي. دا ریاست چې دی دا د مختلفو مؤسساتو او ډونرانو د لارې نه مرستې کوي د مهاجرینو سره. نو دا ریاست د امارت له لورې نه بیا د هغې نظارت کوي، د هغې چتر لاندې دې خلکو ته رسیدګي کوي. لکه څنګه چې زموږ درېیمه ورځ ده په دې ریاست کې، ما ولیدل چې مراجعین راغلي دي او د هغوی مربوط چې دلته کوم هغه مواد او مرستې دي هغه هم موجودې دي. د هغې دپاره موږ خپل پلان برابر کړی، د مؤسساتو سره مو خبره وکړه او ترتیب او تفاهم مو ورسره وکړ. نو په لنډ وخت کې به انشاءالله په یوه ورځ یا دوه ورځو کې به هغې مهاجرینو ته کوم چې د جنګونو د وجې نه بېځایه شوي او ښاریاتو ته راغلي دغه مرستې به وویشل شي او په آینده کې هم د هغوی دپاره داسې پلانونه په کار لري دغه ریاست چې دوی په ډېره ښه طریقه باندې خپلو سیمو ته انتقال کړي او خپل هغه پخوانی عادي ژوند په ښه توګه پیل کړي.